محترم مشرانو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کې او د دې سره مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو مختصر حدیث روایت پیش کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک فزرع سره هغه انسانانو ته بشارت او زیر ورکوي چې کم سړی د دنیا په زندگی کې په مختلفو پریشانیانو کې په مختلفو بیماری او تکلیفو کې راسي او د دې بیماری او تکلیفو پریشانیو سره سره د هغې سړي رابطه او تعلق د الله تعالی سره وي او د دعا فزرعه د ژړا فزرعه د استغفار فزرعه د خپل ځان څخه د هغه بیماری او د هغه پریشانی لرې کول غواړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پریشان حاله انسان ته بشارت او زیری ورکوي چې سړی کومه پریشانی چې پر تا باندې راغلې ده دا د الله تعالی د ناراضګۍ منشأ نه ده، بلکې دا ستا سره د الله تعالی د محبت او د رحمت نتیجه ده. ځکه دا یو حقیقت دی چې دنیا کې چې پر انسان باندې کله بیماری او پریشانی راځي او هغه پریشانی قسمه قسم حالات پر انسان باندې راوړي. کله کله پریشانی د انسان د خپل صحت په خاطر باندې، کله کله پر انسان باندې پریشانی د مال او دولت په خاطر باندې راځي، کله پر انسان باندې د مفلسوالي او د تنگ دستۍ پریشانی راځي او کله پر انسان باندې د بل د فور او د قرض پریشانی راځي. کله د انسان کورنۍ پریشانیانې دي، کله د انسان بارنۍ پریشانیانې دي. نو هر پریشانی چې پر انسان باندې په دنیا کې راځي دا دوه قسمه راځي. یو قسم پریشانی دادا چې هغه د الله تعالی قهر دی، هغه د الله تعالی غصه ده او د الله تعالی د نافرمانی او د ګناهګارۍ په وجه الله تعالی بطور عذاب پر سړي د پریشانی ږدي. نو یو قسم پریشانی دا د الله تعالی د قهر د الله تعالی د غصې نتیجه وي. ځکه کله کله الله تعالی اصل د نافرمانی سزا خو الله تعالی انسان ته په آخرت کې ورکوي، لیکن کله په دنیا کې پر انسان باندې یو تکلیف کښیږدي په دې خاطر چې انسان د دې نافرمانی سره وګرځي. الله تعالی قرآن کریم کې د دې تذکره کوي وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ. کله د آخرت عذاب ډېر لوی عذاب دی، د هغې عذاب د راتلو څخه مخکې زه په دنیا کې په انسان د عذاب سکه وکم، شنه عذاب ور باندې کښېږدم، دی په لږ عذاب کې او په تکلیف کې راولم د څه دپاره لعلهم یرجعون. الله وایي زما امید دا دی چې دی به د نافرمانۍ سره وګرځي. نو یو قسم بیماری چې پر انسان باندې راځي هغه په دې وجه راځي چې انسان په عمل کې نافرمانه دی او الله تعالی انسان ته په غصه او په قهر دی او د دې نافرمانۍ څخه د راګرځولو دپاره الله تعالی په دنیا کې هم د دې عذاب سکه ورباندې کوي او د دې اصلي عذاب او د دې اصلي سزا او نتیجه به الله تعالی په آخرت کې سړي ته ورکوي. او دویم قسم پریشانی داسې راځي چې هغه په دې خاطر چې الله تعالی د دې خپل بنده سره محبت لري، الله تعالی د دې بنده سره مینه لري او الله تعالی پر دې بنده باندې رحمت کوي. نو د دې بنده د درجاتو د بلندۍ دپاره الله تعالی پر دې بنده باندې بیماری او ناجوړي راولي، پر دې بنده باندې پریشانی او غم او تکلیف راولي. په دې خاطر باندې الله تعالی راولي چې دې بنده ته الله تعالی ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکړي او د اجر او ثواب په خاطر باندې دا بنده الله تعالی د جنت او د جنت د نعمتو مستحق جوړ کړي. نو ځکه پر دې بنده باندې الله تعالی د پریشانی یې. نو خلاصه دا چې پریشانی او غم چې پر انسان راځي نو هغه کله کله د الله تعالی د نافرمانی نتیجه یې الله تعالی به تور سزا ورکوي،
کله کله د الله تعالی د محبت نتیجه الله تعالی به طور رفع درجات ورکړي چې د درجې په بلندۍ. او سوال دا دی چې دا به موږ صدر لپیژنو چې یاره الله تعالی چې پر دې سړي باندې پریشانی او غم یې شوی دی، الله تعالی پر دې سړي باندې مصیبت او تکلیف یې شوی دی، دا د الله تعالی د قهر نتیجه ده او که دا د الله تعالی د رحمت نتیجه ده؟ ایا دا پر دې سړي باندې اول قسم پریشانی ده که دویم قسم پریشانی ده؟ دا به موږ ته په دنیا کې سره معلومیږي. د دې در حقیقت علامات ذل جلا دي. پر علاماتو سړي ته دا ور معلومیږي چې دا بیماری او دا پریشانی او دا غم او دا تکلیف الله تعالی د نافرمانی په وجه پر د باندې به طور عذاب یې شوی دی. او کله به علامی مشتدا نشاندهی را کوي چې دا پریشانی او دا غم او دا بیماریو نه جوړي او تکلیف دا الله تعالی پر دې سړي باندې به طور رحمت یې شوی دی. د دې علامی سره جلای پر علامو باندې پیژندل کیږي. کچيري د پریشانی او د غم په وخت کې، د بیماری او د ناجوړۍ په وخت کې د انسان رابطه د الله تعالی سره کاټ سي، د انسان تعلق د الله تعالی سره ختم سي، او په دې زړه کې د الله تعالی پر دې فیصله باندې شکوي او شکایتونه شروع کی. یا الله په دې ټوله محله کې، په دې ټوله ښار کې، په دې ټوله قوم او قبیله کې ولې پر ما باندې دا تکلیف راغلی؟ نو دا قسم د الله تعالی پر دې فیصله باندې شکوا د شکایت دی. او د الله تعالی د طرفه چې کوم احکام په هغې باندې عمل کول ځینې فاته سي. مخکې لمونځ کوئ اوس یې لمانځه ته زړه نه ورغواړي، مخکې دعا کول اوس یې دعا ته زړه نه ورغواړي، مخکې وظیفه او مراقبه کول اوس یې دې ته زړه نه ورغواړي. د دې بیماری د حل دپاره نورې ټولې لارې لټوي. که بیماره دی ډاکټر لزغلي، که پریشانه دی حکومت لزغلي، او هر ځای چې د ده تمه یې د دې بیماری او د پریشانۍ څخه د خلاصوالي هغه طرف ته زغلي، د پریشانۍ څخه د لرې خلاصېدون ټولې لارې لټوي. لیکن کومه پریشانی چې الله تعالی لرې کوي، د الله تعالی طرف ته دعا نه کوي، د الله تعالی طرف ته عبادت نه کوي، الله تعالی ته خپل عجز نه ښکاره کوي، الله تعالی ته خپل عاجزي نه ښکاره کوي، نو د دې د نورو ټولو لارو په ذریعه باندې پریشانی ختمول غواړي، لیکن د الله تعالی سره په تعلق او رابطه باندې نه ختموي. نو په دې باندې پوسا چې دا پریشانی چې پر دې کم نصیب راغلی ده، دا د الله تعالی د ناراضګۍ نتیجه ده. الله تعالی د انسان ته په غصه دی، الله تعالی د انسان ته په قهر دی. د هغې غصې او د قهر په خاطر الله تعالی پر دې بنده دا پریشانی، دا بیماری، دا غم او دا تکلیف یې شوی دی. نو دا د دې علامه ده چې دا بیماری او دا پریشانی، دا غم او دا مصیبت الله تعالی پر دې انسان د تکلیف، د غصې او د ناراضګۍ په خاطر شوی دی چې الله تعالی د دې بنده څخه ناراضه دی. او د دې ناراضګۍ نتیجه او د دې عذاب اصلي الله تعالی د بنده ته په آخرت کې ورکوي، لیکن په دنیا کې هم په دې بنده باندې سکه کوي، په دې خاطر چې د دې پریشانۍ، چې د دې نافرمانۍ او د دې ګناه څخه د بنده رجوع کوي او ورته راوګرځي. او کچيري د بیماری او د پریشانۍ په وخت کې، د غم او د تکلیف په وخت کې د بنده د الله تعالی سره رابطه ده، او بنده د الله تعالی سره تعلق جوړ دی، د الله و طرف ته توجه ده، او په دعا سره الله تعالی ته خپله ژړا پیښوي چې یا الله دا بیماری ده، که پریشانی ده، که غم دی، دا تا پر ما باندې ایښی دی، او یا الله ته راسه لرې کولی سې، بل څوک یې نسي راسه لرې کولی، یا الله ته به یې راسه لرې کوي. د بیماری او د پریشانی احساس کوي، پر بیماری او پریشانی باندې ژړا کوي، او پر بیماری او پریشانی باندې الله تعالی ته دعا کوي، لیکن په زړه کې د الله تعالی پر دې تقدیر او فیصله باندې شکوا او شکایت نه لري. بس وایي دا د الله تعالی فیصله ده، زما پر دې سر سترګو قبوله ده، لیکن یا الله ستا فیصله ده زما قبوله ده، پر دې باندې څه شکوه نه لرم، صرف زه کمزوره یم، زه عاجزه یم، زه ناتوانه یم، پر ما باندې ډېر تکلیف دی، یا الله تکلیف تا را باندې ایښی دی، ته یې راسه پورته کړې. بس په شکل دا غواړي.
او مخکې چې څومره لمونځ کاوه اوس یې د هغه الله تعالی ته لمونځ ډېر کړی دی. مخکې چې څومره دعا کول اوس یې د هغې څه دعا ډېره کړې ده. مخکې چې څومره د الله سره تعلق ساتئ اوس یې د هغې څه ذات تعلق جوړ کړی دی. زه منم د بیمارۍ او د پریشانۍ د حل دپاره نورې لارې هم لټوي چې په کوم ځای کې د دې پریشانۍ او د بیمارۍ حل ویني هغې له زغلي، لیکن عقیده یې دا جوړه کړې ده چې حل کوي الله تعالی، خلاصوي الله تعالی، پریشانی پورته کوي الله تعالی. یا به دا راته بانه کي، یا به دا راته بانه کي، یا به دا شي. هغه نور اسباب د بهانې په طور لټوي او عقیده یې دا ده چې دا پریشانی الله راوستلې ده، د الله بغیر بل څوک نسي لرې کولی. نو که چیرې د غم په وخت کې، د پریشانۍ په وخت کې، د ناجوړۍ په وخت کې رابطه هم د الله سره جوړه ده، ژړام الله ته روانه ده او عقیده هم دا جوړه ده چې دا د الله تعالی په ذریعه سره لرې کیږي، نو په دې باندې پوسه چې دا بیماری، دا پریشانی، دا غم و حادثه دا د الله تعالی د محبت نتیجه ده. الله تعالی د درجاتو د بلندۍ او د لوړوالي په خاطر پر دې خپل بنده باندې دا تکلیف یې شوی دی. نو دا بیا د هغې بیماری او د هغه پریشانۍ علامه ده چې د کومې پریشانۍ په خاطر باندې الله تعالی د انسان سره محبت کوي، الله تعالی د انسان درجات بلندوي او الله تعالی انسان ته لوړه درجه ورکوي. او سوال دا دی چې کله الله تعالی د دې بنده سره محبت کوي نو د محبت تقاضا خو دا ده چې الله تعالی د بنده ته راحت ورورسوي او دا بنده په آرام کې راسي، په خوشحالي کې راسي، په سکون کې راسي. لیکن الله تعالی یو طرف ته د بنده سره محبت کوي او بل طرف ته د هغې سره پر بنده باندې تکلیف او پریشانی ولیږدي. الله تعالی محب دی، دا بنده دی وخت کې محبوب دی. الله تعالی عاشق دی، دا بنده معشوق دی. نو د معشوق او د محبوب سره خلق د راحت او د آرام عمل کوي او هغې ته خلق تکلیف او پریشانی نه ورکوي. نو چې الله تعالی د بنده سره محبت کوي بیا ولې پریشانی ورباندې ږدي؟ د هغې جواب، د هغې وجه چې څومره کائنات الله تعالی پیدا کړي دي، کائنات کې څومره انسانان الله پیدا کړي دي، دروسه د دنیا کې الله داسې انسان نه دی پیدا کړی چې هغه بیماری او پریشانی، غم او تکلیف لیدلی نه وي. دا دنیا ده، په دنیا کې د الله قانون دا دی چې په هر انسان باندې غم او پریشانی او بیماری او تکلیف راولي. په دنیا کې که سړی هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي، که د نبوت مقام ته ورسیږي، که د ولایت مقام ته ورسیږي، که هرې لوړې درجې ته ورسیږي، تر اوسه پورې انسان الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی چې هغه انسان باندې بیماری او حادثه رانسي، پر هغه انسان باندې پریشانی او غم رانسي. هغه شاعر وایي در این دنیا کسی بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. دې دنیا کې څوک بے غمه زندگی نشي تیرولی، کې تیروله هغې ته انسان نه ویل کېږي چې انسان سو الله تعالی به ضرور یو وخت تکلیف ورباندې ږدي. دې کائناتو کې الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم هغه دی چې هلته صرف خوشحالي ده، هلته صرف راحت دی، هلته صرف آرام او سکون دی، هلته مصیبت نسته، هلته غم نسته، هلته پریشانی نسته، هلته ناجوړي او بیماری نسته. د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هلته نه بیره سته، نه حزن سته، نه بل څه سته، نه بل څه. نزلا من غفور الرحیم. هلته الله تعالی کوربه دی، بنده میلمه دی او جنت میمنخانه ده. یو عالم الله تعالی هغه پیدا کړی دی چې هغې کې د پریشانی بوی او د پریشانی د بیشته مقدار هم نه راځي. دویم عالم الله تعالی هغه پیدا کړی دی چې هلته بیا د خوشحالۍ بوی نسته، هلته د خوشحالۍ د بیشته مقدار وجود نسته، صرف غم دی، صرف بیماری ده، صرف پریشانی ده، صرف ناجوړي ده. د هغې په باره کې الله تعالی وایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته زه دې بنده ته داسې عذابونه ورکوم چې په دنیا کې د هغې عذابونه ده نه یې لیدلي، چې د دنیا انسانان هغه رقم عذاب چاته بیا نسي ورکولی. هلته داسې حالات راځي وبدا من الله ما لم یکونوا یحتسبون. د الله تعالی د طرفه داسې قسم عذابونه راځي چې انسان د هغې ام او تمه په دنیا کې نه یې کړی، چې د هغې غوږو اورېدل نه یې کړي، د هغې سترګو لیدل نه یې کړي، د انسان دل و دماغ د هغې فکر و تصور نه یې کړي.
اول ته داسې حالات ولا یوثق وثاقه احد، الله تعالی وایي چې زه په کوم قیدو زنجیرو کړی کې راتړم، لا یوثق وثاقه احد، هغه زما غوندې زنجیرونه او کړی او دا څوک یې نصیب الله تړلی. نو الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم جنت دی، هغې صرف د خوشحالۍ ځای دی، هلته غم نسته. یو عالم جهنم دی، هلته صرف پریشانی ده، هلته خوشحالي نسته. او دریم عالم الله تعالی دنیا پیدا کړی ده، که د یوې طرفه آسانی وه د بل طرفه غم دی، که د یوې طرفه خوشحالي وه د بل طرفه تکلیف او پریشانی ده، که د یو طرفه سه انسان ته راحت و په بل طرفه سه انسان ته مصیبت دی. نو چونکه الله تعالی په دنیا کې انسان ته وجود ورکړی دی او د دنیا وجود د انسان بغیر د غمه، بغیر د پریشانۍ، بغیر د بیماری او بغیر د تکلیف او مصیبت څوک وجود او زندگی کولای نسی. نو په دې خاطر الله تعالی پر دې بنده باندې د محبت په خاطر کله کله پریشانی راولي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په دنیا کې د سړی وجود بغیر د غم او د زنده پریشانی سره نسی کېدی. هغه په خپل ملفوظاتو کې واقعا را نقل کړی ده. یو سړی فلاره کې د حضرت خضر علیه السلام سره ملاو او ملاقات وس. دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام ولی دی که نبی دی، او دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام د مځکې پر مخ ژوندی دی که نه دی، د دې متعلق زه څه نه وایم، صرف دومره خبره کوم چې حضرت خضر علیه السلام مستجاب الدعوات بنده الله تعالی ګرځولی، چې کم چاته به کوم دعا وکړه الله تعالی ضرور قبلوله. نو یو سړی په لاره کې روان دی، حضرت خضر علیه السلام باندې پیښ. حضرت خضر علیه السلام یې در لاس ونیوی چې ما ته دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام ورته وایي څنګه دعا وکړم؟ ورته ما ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی په دنیا کې په ما باندې تکلیف او غم ونه ویني، په ما باندې پریشانی او مصیبت ونه ویني، زما ټوله زندگی په خوشحالي کې تېره شي. نه زما مخ ته غم راسي، نه پریشانی راسي، نه تکلیف راسي، نه مصیبت راسي، زما د ټوله زندگی خوشحالي کې تېره شي. حضرت خضر علیه السلام څخه هغه سړي دا التماس وکړي چې ما ته دا دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام هغه سړي ته په جواب کې وایي چې سړی دا خو د دنیا زندگی د دنیا کې دا کېدی نسی چې ته دې ټوله زندگی تیره کې او پر تا دې غم را نسی او پر تا دې بیماری را نسی او پر تا دې پریشانی او تکلیف را نسی. نو دا دعا خو زه نسم کولی ځکه دا په دنیا کې وجود نه لري، لیکن البته دا دعا درته کولی سم. ورسه په دې ښار کې وګرځه، په دې کلي وطن کې وګرځه چې کم سړی دې زیات په آرام او په راحت کې ولیدی او راسه ماته د هغې نوم راواخه، ماته د هغې حالات را ښکاره کړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغه سړي غوندې زندګي درکړي. بس دومره در سره کولی سم، لیکن دا نسم کولی چې په دنیا کې به تا غم نه. ورسه په ښار کې وګرځه چې کم سړی دې ډېر په راحت او اساني کې ولیدی، د هغې ماته تذکره وکړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. هغه سړی په ښار باندې روان سو، په کلي او په وطن باندې روان سو. یو سړی ته ګوري چې دې سړي ته الله تعالی ښه زندګي ورکړې ده، نو کاش کې د دې غوندې میزان غوښتی وی. بیا یې برته یو بل طرف ته تکلیف وویني، هغه پرېږدي د هغې څه تیر سي بل سړی وویني. چې کله هغه وویني د هغې څه بیا تیر سي بل سړی په تشویش کې روان دی. آخر په یو ښار کې یو جوهر فروش ته ودرېدی چې د هغې دکان د زرو د جواهرو سره ډک او لبریز ولاړ دی، او هغه د خپل دکان په مابین کې پر اعلی کرسی او پر اعلی تخت باندې ناست دی، او هغې ته 4-15 پورې نوجوانان زامن په دې خادمانو په شکل په دې دکان کې ګرځي، او هغې و مخ ته د وخت بهترین او اعلی سوارلي ولاړه ده، او د دکان سره نږدې د هغې دپاره بهترینه بنګله او کوټۍ او د استوګنې ځای دی. نو چې کله دې سړي ته فکر وکړئ نو عقیده یې دا سوله چې په دې ټوله ښار کې د دې سړي غوندې راحتمن انسان نسته،
او د دې سړي غوندې خوشحاله انسان نسته او دا سړی د پریشانۍ او د غم صفاک دی. نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته به دا سړی وروښیم او دا ورته وایم چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی دا غوندې زندګي راکړي. نو واپس را روان سو. چې کله پر لاره باندې یو څه رالی نو دوباره برته فکر او سوچ ور ولاړ سو چې هسې نه چې دا سړی باطني طور په یو بیماري باندې په یو پټه بیماري او ناجوړي او پریشانی باندې اخته وي، هسې نه چې د ده غوندې ځان وغواړم په یو تکلیف کې مبتلا نه سم. نو راغی په دې نیت باندې چې د دې سړي څه به پوښتنه وکړم چې ستا زندګي څنګه ده. که چیرې یقیني م د دې سړي زندګي په راحت او په خوشحالي کې وه نو د هغې څه وروسته به بیا حضرت خضر علیه السلام ته پیشکش وکړه. چې کله رالی هغه جوهر فروش سره د هغې سره کښېناستې، هغې ته یې په غوږ کې خپله مدعا ښکاره کړه چې ما خو خضر علیه السلام پیدا کړی دی او هغې زما سره د دعا وعده کړې ده او هغې راته ویلي دي چې په ښار کې وګرځه چې کوم سړی دې خوشحاله پیدا کړي نو ما ته راسه، ما ته پیشکش وکړه، زه به د هغې غوندې دعا درته وکړم، الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. نو اوس مې نیت دا سولو چې زه ورسم خضر علیه السلام ته، ستا زندګي ما ډېره په خوشحالي او په راحت کې ولیدله، نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته وایم چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی د دې سړي غوندې زندګي، دا ستا غوندې زندګي د خضر علیه السلام په دعا غواړم. هغه سړي چې کله هغه جوهر فروش چې کله د دې سړي مدعا واورېدله نو هغې پزه او غوږ په لاس ورته ونیول چې د خدای په خاطر زما غوندې زندگی چې ونه غواړې، زما غوندې پریشانه انسان په دې ټوله ښار کې نسته، چې زه په کومو پریشانیو کې اخته یم او زه په کومو مصیبتو کې زندگی تیروم چې سهار او ماښام د ډېرې پریشانۍ څخه د ځان دپاره مرګ د خدای څخه په دعاګانو غواړم، لیکن چونکې اجل مقرر دی خدای بې وخته ماته مرګ نه راکوي. نو زما غوندې زندگی چې د چا څه ونه غواړې. هغه سړی و دې سړي زندگی ته یې وکتل، دې انسان ته ډېر په حیرت کې سلو. آخر ورته وایي چې سړی فیشه څه ده؟ نو هغه ورته وایي نور خو زه تاسو تا ته تفصیلات نه سم بیانولی، زه صرف یوه خبره درته کوم چې دا کم زامن چې ته وینې ما ته به دې دوکان کې ګرځي. نو د خپلې زنانې د بد اخلاقۍ واقعه ورته بیانوي چې دا ټوله زامن زما څه نه دي، ما ته معلومه ده چې دا زما د زنانې د زناکارۍ څه دي او دا زما زامن نه دي، صرف زما پر نامه باندې دي او زما زنانه زناکاره ده، دا ټول اولاد زما د زنا څه دی چې د هر سړي ته ګورم، د هر زوی ته ګورم، د هر بچي ته ګورم، سهار او ماښام مې زړه خوړل کېږي او د ډېره خشم او د ډېرې پریشانۍ څه مې دماغ په سر کې ایښي. نو ځکه زه اوس در وس مې هر څه وتلی ده، نه دې زوی ته څه ویلی سم، نه زنانې ته څه ویلی سم، نه بل څه ویلی سم، بس سهار او ماښام د ځانه څه مرګ په دعا باندې غواړم. نو زما زندګي داسې پریشانه ده نو د خدای په خاطر باندې چې زما غوندې غوښتنه د خضر علیه السلام په دعا ونه کړي. نو هغه سړی په دې باندې پوه سو چې په دنیا کې یقینا د غم او د پریشانۍ څخه خلاص سړی نسته. نو واپس را روان سو، رالی حضرت خضر علیه السلام ته. حضرت خضر علیه السلام ته وایي چې زه خو راورسېدم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې څنګه سړی دې پیدا کړې، د چا غوندې دعا درته وکړه؟ هغه ورته وایي چې ما ټوله ښار وکاته، ټوله علاقه او قریه او کلي مې وکتل، نو ما د غم او پریشانۍ څخه خلاص سړی څوک نه کوي پیدا. نو ځکه زه تا ته دا ویلی نه سم چې ما ته د پلانکي سړي غوندې دعا وکړه چې زه د پلانکي سړي غوندې سم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې ما مخکې هم درته ویل چې دا د دنیا زندگی ده او دا دنیا الله داسې جوړه کړې ده چې په دې کې که د یو طرفه اساني ده د بل طرفه سختی ده، د یو طرفه خوشحالي ده د بل طرفه غم دی، او د یو طرف ته وسایي ده د بل طرفه د انسان سره تکلیف دی. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې په دنیا کې بغیر د غمه زندگی نشي کېدی، البته زه به دا دعا درته وکړم چې الله تعالی دې په دنیا کې د عافیت زندگی درکړي. نو دا نه سم ویلی چې الله تعالی دې په دنیا کې تا د غم او پریشانۍ سره نه مخامخ کړي. نو مقصود می دا دی چې الله تعالی انسان ته پریشانی ځکه ورکوي، الله تعالی پر انسان باندې بیماری او غم ځکه راولي چې الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. که ته ما ته وایې چې د محبت په خاطر خو به د انسان ته راحت ورکوئ، غم ولې راځي
چونکه په دنیا کې انسان زندگی بغیر د غم نسی کولای، نو ځکه غم هم الله تعالی د رحمت او د محبت په شکل پر انسان باندې راوړي. تاسو ګورئ په دنیا کې د انسانانو زموږ او تاسو معاشره ده، کم سړی به د پریشانی او بیماری څخه خلاص، چاته الله تعالی د صحت متعلق روغ صحت د دې طرف اطمینان دی، لیکن بل طرف ته مال او دولت نسته، مسکنت دی، نو په دې وجه پریشان دی. د چا سره د مال او دولت کثرت دی لیکن هغه غریب د صحت څخه محروم دی، د هغې بهترین صحت نسته، هغې په ناجوړي کې مبتلا دی. د چا په کور کې اتفاق دی، ورور په ژبه سره پوهېږي، پلار او زوی په ژبه سره پوهېږي، خواښې او ورور په ژبه سره پوهېږي، لیکن بهرني حالات ورته صحیح نه دي. کله د همسایګانو د طرفه تکلیف، کله د رشتہ دارانو د طرفه تکلیف، او کله د بهرني اقتصاد او معاشرت د خاطر باندې تکلیف. د بعضې انسانانو بیا معاشرت ډېر اسانه دی او په ډېره ښه طریقه باندې تیریږي، هر سور سره ستا، مال او دولت سره ستا، او شکور سره ستا، او د دنیا د زندګۍ تیرولو ټول اسباب ور سره ستا، لیکن د هغه غریب یا چې ګورې د پلار او د زوی سره جنجال دی، او د لور د مور سره جنجال دی، او د ورور د ورور، یو ورور د بل ورور سلام بیا کولو ته تیار نه دی. نو د چا زندگی کې یو شی دی او د چا په زندگی کې بل شی دی. نو په دنیا کې د انسان زندگی بغیر د پریشانۍ، بغیر د غم، بغیر د تکلیف دا راتلی نسی. که چیرې د انسان د غم او د پریشانۍ په وخت کې د الله تعالی سره رابطه کم سي، نو دا هغه قسم غم او پریشانی ده چې د الله تعالی د طرفه غضب دی، د الله تعالی د نافرمانی نتیجه د الله تعالی د سړي ته د قهر او د عذاب په شکل پریشانی راوستلی. او که چیرې د پریشانی په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه جوړوي او د دعا په ذریعه باندې خپل پریشانی حل کول غواړي، او د پریشانی په وخت کې د انسان تعلق او توجه د الله تعالی سره برابري، نو بیا په دې باندې پوه سه چې دا پریشانی د الله تعالی رحم دی، د الله تعالی د درجاتو د بلندۍ په خاطر پر در راوستلې ده، او الله تعالی د ده دپاره د اجر او د ثواب مستحق دی جوړوي، نو په دې خاطر پر د پریشانی یشي ده. حدیث شریف کی راضی اذا احب الله عبدا صب علیه البلاء، چې کله الله تعالی پر یو بنده باندې سره محبت کوي، نو الله تعالی پر هغه بنده باندې تکلیفونه راوړي. هغه تکلیفونه پر بنده باندې د باران په شکل باندې راځي، چې یو تکلیف تللی نه دی دستي دویم راورسېدی، چې دویم تکلیف ختم شوی نه دی دریم راورسېدی، چې دریم تکلیف ختم شوی نه دی څلورم راورسېدی. دا د الله تعالی د محبت علامه دی. حدیث شریف کی راضی کله کله خو ملائکه الله تعالی ته دا خبره پیش کی چې په ټوله معاشره کې، په ټوله محله کې، په ټوله کلی کې یا الله نیک بندام داده، عبادت گزار بندام داده، او ستا فرمانبردار بندام داده، لیکن د هغې باوجود مسکنتم د ده په نصیب دی، بیماریم د ده په نصیب ده، ناجوړیم د ده په نصیب ده، آخر دا ولي؟ نو الله تعالی ورته پرېږدی زما نیک بنده دی، ما ته د دې خپل بنده دعا او ژړا خوند راکوي، ځکه چې کله زه پر ده باندې تکلیف کښېږدم دی دستي ما ته ژړا شروع کړي، چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم دی دستي ما ته دعا شروع کړي. نو ما ته د دې خپل بنده ژړا او دعا ډېره محبوبه ده، نو په دې خاطر باندې پرېږدی زما بنده په دغه حال کې پرېږدي. اوس حدیث قسم د سند په لحاظ لږ کمزوری دی، لیکن د دې تقویه او تایید په نورو احادیثو باندې سوی دی. حدیث شریف کی راضی ویقول المصیبة ویقول الراحة كل يوم أين أتوجه یا ربی، ویقول المصیبة كل يوم أين أتوجه یا ربی. مصیبت او غم او پریشانی دا هر سار د الله تعالی دربار کې خواست کی، یا الله د چا کور لورس، سوک په غم کې راولم، سوک په ژړا کې راولم، سوک په پریشانی کې راولم. الله تعالی ورته الی احبائی و اولی طاعتی، چې زما څومره محبوب انسانان دي او زما طاعت گزار انسانان دي، ورسه هغوی په غم اخته کا، په ژړا اخته کا، پریشانی پر هغوی راوله، مسکنت پر هغوی راوله، درفدری پر هغوی راوله. ولی که ابلو بک اخبارهم، چې ستا په خاطر زه د دوی د خبرو لږ امتحان وکړم چې دوی څه وایي. واختبروا بک صبرهم، ستا په خاطر زه د دوی د صبر لږ امتحان وکړم چې د دوی د صبر استعداد در کومه حده پورې دی.
و اضاعف بک درجاتهم ستا په خاطر باندې زه د دوی درجات ور بلندې کم او ومحا بک ذنوبهم ستا په خاطر باندې زه د دوی ګناهونه ور محو خراب کم. ګوره مصیبت کا راځي، غم کا راځي، حادثه کا راځي، چې کله د مصیبت او د غم او د حادثې په وخت کې د انسان توجه تعلق د الله تعالی سره جوړي نو بیا دا د الله تعالی رحمت بلل کیږي، دا د الله تعالی محبت بلل کیږي، دا د انسان د لوړو درجاتو سبب بلل کیږي او د دې په خاطر باندې الله تعالی انسان د لوړ اجر او د ثواب مستحق جوړوي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې وایي ان اشد الناس بلاء، په اعتبار د مصیبتو ډیر شدید ترین انسانان چې سخت مصیبتونه الله تعالی ور باندې راولي او سخت غمونه او پریشانۍ ور باندې راولي، الانبیاء د ټولو سمخ کې نبیانو باندې راځي، والاولیاء د هغې څه وروسته بیا د الله تعالی پر ولیانو باندې راځي، ثم الامثل فالامثل، بیا چې انبیاء او اولیاء ته په درجاتو کې څوک ور قریب دي دنیا کې زیات پریشانی، زیات غم، زیات بیماری، زیات مصیبت دا پر هغې باندې الله تعالی اشتي. تاسو زموږ د انبیاءو کې د الله تعالی خلیل حضرت ابراهیم علیه السلام دی چې الله تعالی په خپل د خلیل الله لقب ورکړی دی. خلیل الله معنا د الله دوست، لیکن بل طرف ته الله تعالی په خپل قرآن کې وایي اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، الله تعالی پر ابراهیم باندې ډېر سخت امتحانات راوستل. یو طرف ته الله تعالی وایي زما خلیل دوست دی، لیکن د هغې څه وروسته الله تعالی وایي ما امتحانات ور باندې کښېښول. نو امتحانات ایښول دا د الله تعالی د دوستۍ علامه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې په کوم شکل امتحانات رالو؟ د ټولو سمخ کې د مځکې د کورې بادشاه نمرود دی، هغه ډېر ظالم و جابر دی، د هغې په مقابل کې درېدل. پیغمبر علیه السلام افضل الحق کلمت افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، د ظالم بادشاه په مخ کې د حق وینا کول دا د ټولو څه بهترین جا. حضرت ابراهیم علیه السلام طبعا د بتانو څخه بیزاره انسان، چې کله د اختر ورځ راله نو قوم ټولو بت پرسته دی، نو قوم ورته وایي چې د اختر میلې له راځه، فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه بیمار یم. یقینا د کافرانو سره تک کول، د کافرانو سره میله کول او د هغې د خوشحالۍ په ورځ خوشحالۍ جوړول دا د مسلمان بیماری ده، په دې کې د مسلمان راحت نه. نو ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام ورته زه بیمار یم. چې کله قوم اختر له ولاړی، چې قوم میلې ته ووتی، حضرت ابراهیم علیه السلام تبه راواستی، د قوم په عبادت خانه راننوتی، چې څومره بتان پراته دي هغه یې ټوله مات کړل او د غټ بت چې د هغې ټولو مشر بل کېدی تبر یې د هغې پر وژه باندې کښېښود. قوم ته چې کله خبر د خپلې بتخانې ورکول سو نو قوم په منډه باندې راځي خپل ښار له خپل کلي له او ټوله راځي بتخانې له، چې کله بتخانې ته ګوري د بتانو بد حالت دی. دستی د ټوله قوم سربراو بادشاه نمرود ته حال ورسېدی چې په بتخانه کې زموږ د هغه مقدسو خدایانو سره داسې عمل سوی دی. نو نمرود دستی د دې قوم څخه پوښتنه کوي چې دا به کړي چایي؟ نو دوی ورته وایي سمعنا فتى یذکر، موږ یو ځوان لیدلی دی، هغې همیشه زموږ خدایان په بدو الفاظو ذکر کول، یقال له ابراهیم، د هغې نوم ابراهیم دی. نمرود چې کله د ابراهیم علیه السلام معلومات وکړي نو قوم ته وایي فأتوا به علی اعین الناس، تاسو د خلکو په مخ کې راولئ چې ښکاره اقرار وکړو. نو نمرود ډېر لوی دربار جوړ کړی دی، په هغه دربار کې د دنیا وزیران او ارکان د دولت دا ټول حاضر دي. ابراهیم علیه السلام د عمر کې 14 یا 19 کلن بنده دی او د هغې په غاړو په لاسو کې زنځیران وات کړی دي او د یو مجرم په شکل باندې د نمرود دربار او مخ ته ودرول سو. نمرود اوله پوښتنه ځین کوي من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم زموږ د خدایانو سره دا عمل چا کړی دی؟
حضرت ابراهیم علیه السلام ورته بل فعلهم کبیرهم فاسألهم د مشربت بشاید دامات کړي تاسو پوښتنه ځینې وکړئ. هغه دستي ورته مشربت خو دا د ډبرې څه جوړ دی، نه یو خبره کوي نه د چا غې اوري نه چاته جواب ورکوي. چې کله هغه دا ورته وایي نو ابراهیم علیه السلام ورته افل لکم ولما تعبدون، پر تاسو دی هلاکت دی، پر تاسو دی افسوس دی. یار په خپله وایه چې نه د چا غې اوري نه چاته نفع رسي نه چاته نقصان رسي، چاته د خبرې جواب نشي ورکولی، نو بیا حاجت څنګه ځینې غواړي. نمرود ډېر حیران، هغه ورته وایي وما ربک یا ابراهیم، ستا خدای نو څوک دی چې دا نه منې؟ دی ورته وایي ربي الذي یحیي ویمیت، زما رب هغه دی چې انسانانو ته ژوند و مرګ ورکوي، در دې لویه نفع او نقصان دا ټوله د هغې په لاس کې دي. نمرود ورته وایي دا خو ستا د خدای خصوصیت دی، انا احیي و امید، دا کار به زم وکم. یو سړی د مرګ مستحق نه دی، هغه به زه قتل کم. یو سړی د زندګۍ مستحق دی، هغه ته به ژوند، هغې به یو سړی د زندګۍ مستحق دی هغه به قتل کم، نو دا ژوندی مې مړ کړئ. یو سړی به مرګ ته ولاړی لیکن د مرګه به آزاد کم، دا دی مړی مې را ژوندی کړي. نو انا احیي و امید. ابراهیم علیه السلام ورته ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، زما رب لمر د مشرق سره خیږي، که ته زما د رب غوندې اعمال کولی سې ته د مغرب راوخیږه. فبهت الذي کفر، نو هغې وخت کې هغه حیران سو چې دې ته څه جواب ورکړي. نو د ابراهیم علیه السلام لویه معرکه چې د ټوله قوم په مخ کې، د ټوله ارکانو د دولت په مخ کې او په ټوله لویه دربار کې د یو مجرم په شکل باندې نوجوان او په نوي عمر کې ولاړ او په لاسو پښو کې هتکړی او د نمرود غوندې جابر په مخ کې د حق کلمه ویل، دا د ابراهیم علیه السلام د ټولو لوی امتحان. چې کله نمرود د هغې په جواب کې لاجوابه سو، نو هغې ته ډېر په غوسه او په خشم باندې دی، د هغې غوسې او د خشم په خاطر باندې هغې په خپل حکومتي سطحه په سرکاري سطحه باندې اعلان وکړي چې دومره بوټي به راجمع کېږي او دومره اور به بلیږي او د ټوله قوم او د ټوله انسانیت په مخ کې به ابراهیم اور ته ورلویږي چې د دې څه وروسته دا عبرت سي او زموږ د خدایانو سره آینده بیا دا څوک داسې عمل ونه کړي. نو هغه اور له بوټي هغې په مذهبي شکل هم راټولیږي او په سرکاري شکل هم راټولیږي. د حکومت اعلان هم دی چې دی بلا راټول کېږي. یو څوک یې د خپل مذهب دفاع هم بولي. یو بوډی چې کله خپل حاجت پیښوي نو یا الله که دې زما حاجت را پوره کړې، د خپل زه به د خپلو بوتانو د دفاع په خاطر د ابراهیم سوځلو له دونه بوټي راټولوم. نو د هغې عقیده هم دا ده چې پر دې باندې زموږ ثواب او کامیابي ده. چې کله اور بل نو بیا دا چل نه پیدا کېږي چې ابراهیم علیه السلام به څنګه دې اور ته ورلویږي. آخر د دوو غرو پر سر باندې منجنیق او د چلوم به شکل جوړ سلو. بیا د هغې ازمایش او امتحان وسو. یو ځل یې غټ کاڼی کې واچوئ چې کله هغې ته ټال ورکړئ او یو طرف یې ورخطا کړئ نو هغه کاڼی د اور په مابین کې وموښته. د ابراهیم علیه السلام څه لباس کاږي او د ابراهیم علیه السلام لاسونه او پښې ورتړي او د هغې څه وروسته یې په منجنیق کېږدي او منجنیق ته ټال ورکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د زانګو څخه خطا سو، الله تعالی عجیبه استعداد، عجیبه استقامت دی. نو چې کله په دې هوا کې د اور پر طرف باندې روان دی نو یو ځل هغه فرشته ځان را رسي چې د کوم چا په تصرف کې دا غرونه دي. نو هغې ورته ابراهیمه که ستا چیرې حاجت یې زه به په دا اور باندې دا غرونه راولم، اور به ختم کړم. وایي هل لک الی حاجة، ایا ستا ماته څه ضرورت شته؟ دی ورته اما الیک فلا، تم مخلوق یې زه مخلوق یم، زه و تا ته څه مجبوري ښکاره کړم. وایي و تا ته زما ضرورت نشته. دویم ځل د بارانو فرشته ځان را رسوي. نو هغې ورته ابراهیمه که ما ته څه ضرورت دی زه به په یو صرف کې په باران باندې اور ټوله ځله ختم کړم. هل لک الی حاجة، ما ته څه ضرورت دی؟ نو ابراهیم علیه السلام بیا ورته اما الیک فلا، تا ته زما څه ضرورت نشته. آخر حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی، ورته ابراهیم اور ته رسېږي د الله څه یې وغواړه چې الله تعالی دې حفاظت وکړي. دی ورته الله ما ویني که مې نه ویني؟ هغه ورته ویني دي. دی ورته علمه بحالي یغنیني عن سوالي، چې الله زما په حال باندې خبر دی، زما د الله طرف څه غوښتنو ته ضرورت نشته.
چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته رسیږي، الله د عرش څخه جبرائیل ته وایي چې د سترګې په رب کې ځان ورسوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د جنت لباس راوړي او ابراهیم علیه السلام پر اور چې راورسېدی نو ابراهیم علیه السلام یې دستي در دې وزر در دې بازو نسی، حضرت جبرائیل علیه السلام یې دستي در دې بازو نسی. الله تعالی دستی اور ته وایي یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم، ای اوره د ابراهیم باندې خنک سا او یخ سا او سلامتیا سا. نو حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته راورسېدی، حضرت جبرائیل علیه السلام دستی قمیص په واغوستی. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دویم امتحان، حالانکه حضرت ابراهیم علیه السلام دی اور کې بیا 40 شپې تېروي او دا وایي چې زما د زندګۍ د ټولو څه بهترینې ورځې هغه وې چې کله د نمرود په اور کې پر ما باندې تېره شوې، چې کله نمرود د هغې څه د سزا ورکولو څه عاجز، چې هغې ته سزا نشي ورکولی، اور یې نه سوځي، نو هغې باندې د اکا لور حضرت ساره هغه رازغلي چې کله ابراهیم په دې نعمتو کې ویني نو عرب آمنتو برب ابراهیم، هغې د ابراهیم علیه السلام پر رب ایمان ورسره وکړي چې هغې باندې اور ګلي ګلزار سو، پر هغې باندې اور راحت سو، پر هغې باندې اور سلامتیا سو، نو هغه زنان هم دستي پر الله باندې ایمان راوړي. نمرود یې د خپل کوره سا، د خپل کلي سا، د مصر سا حضرت ابراهیم علیه السلام دریم ځل هجرت ته مجبوره کوي چې زیبه. حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي سارې زنانې سره را روان سو، د مصر څخه شام او فلسطین ته هجرت کوي. چې کله د مصر در بارډر را اوړي، د مصر در سرحد را تیریږي، نو فرعون مصر چې د سرحد د ټولې علاقې مسؤل دی، د هغې عادت د ځان دپاره دا جوړ کړی دی چې کله یو څوک پر دې سرحد باندې تیریږي، که چیرې د هغې سړي سره زنانه ورسره یو زنانه د حسن او د جمال مالکه وي، د هغه سړي خوري نو بیا هغه زنانه پرېږدي د ورور په، او که چیرې د سړي زنانه وي نو هغه سړی قتل کوي او هغه زنانه خپل ځان ته راګرځي. حضرت ساره چونکې د ابراهیم علیه السلام زنانه نو هغې ته الله تعالی ډېر حسن و جمال ورکړی دی چې کله د مصر عسکرو راوګرځوله نو دستي هغه خپل مصر د څه پوښتنه کوي چې دا دې څه ده، نو دستي هغه زنانه د خپل سرحد مسؤل ته پیښوي. هغې چې کله د حسن و جمال ته وګوري نو هغې په غلط حرکت او په غلطه اراده باندې دې زنانې ته لاس ور اوږدوي، چونکې هغه د یو نبي زنانه ده، نو الله تعالی د هغې په خاطر باندې د هغې لاس د ناکامۍ او د وچوالي سره مخامخ کړي. لیکن چونکې زنانه د هغې په لاس کې ده نو خپل خاوند در باندې شکمن نسی، نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دا ټول حجابات لرې کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې پر کوم ځای ولاړ دی د هغه ځای څخه خپله زنانه ویني چې هغه فرعون مصر لاس وله وروړي، نو د هغې لاس وچیږي، دویم ځل لاس وروړي، د هغې لاس وچیږي. اخر حضرت ابراهیم علیه السلام را طلبوي، ابراهیم علیه السلام ته وایي دا څه ده، نو ابراهیم علیه السلام د خور لفظ ورته ادا کوي چې دا زما خور، ځکه انما المؤمنون اخوة. د هغې څخه وروسته یې برته ابراهیم علیه السلام ته په لاس ورکوي او د خدمت دپاره د هغې فرعون مصر دا عقیده سو چې دا نیک انسانان دي او دا ډېر بهترین انسانان دي، نو د دې د خدمت دپاره یو بله د مینځې په شکل حضرت هاجره مبارکه ورسره ملګرې کوي چې دا به په لارو کې ستاسو خدمت کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام د دوو زنانو سره د مصر څخه فلسطین ته راغلی، د حضرت سارې سره هم نکاح ده، د حضرت هاجرې سره هم نکاح ده. نو په مصر کې په فلسطین کې استوګنه کوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام ډیره زمانه په فلسطین کې تیریږي او حضرت ابراهیم علیه السلام چې واده پر 20 کاله باندې راسي، نو پر 4 کاله باندې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته یو بچی د حضرت هاجرې سره ورکوي. حضرت ابراهیم علیه السلام 4 کاله مسلسل دعا غواړي چې الله ماته بچی راکې، الله ماته بچی راکې. نو 4 کاله باندې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکوي. چې کله بچی 6 میاشتې 5 میاشتې عمر تیروي، نو دې وخت کې
د الله د طرفه دا فیصله رااله. اوس دریم امتحان رالی، څلورم امتحان، چې دا بچی دی، دا زنانه ده، دا به د دې ښایسته مځکې سزي او دا به داسې غرو لځي او دا به داسې درو لځي او دا به تورو شلو لځي، په هغوی کې به دا زنانه پرېږدي او دا بچی به پرېږدي، واپس به ورته راځي. نو الله تعالی ورته وایي د دې زنانې او د بچي هجرت وکړه، دا د دې ځای څخه بوځه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته هېڅ درک نه لګېږي چې دا بچی زه پر کومه باندې بوځم، دا زنانه. یو روایت کې راځي الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام راستوي، ورته جبرائیل به د مخه رواني او حضرت حاجره یې جبرائیل علیه السلام نه ویني او ته به جبرائیل علیه السلام ویني چې پر کوم ځای باندې جبرائیل د نشاندهي درته وکړه پر دې ځای پرېږده، نو پر هغه ځای به بچی او زنانه پرېږدي. 6 میاشتو بچی دی او ته به واپس راځي. د مصر سره روان سو حضرت ابراهیم علیه السلام د 80 کالو 85 کالو په عمر کې دی او یوه زنانه ورپسې د هغې بچی په غېږ کې دی او د مصر سره راځي حجاز مقدس ته 1500 میله مځکه او ټول ریګونه دي چې د انسان عقل دې ته حیرانېږي چې هغه زنانې ابراهیم علیه السلام دا مځکه په کوم شکل راکاټ کړه. چې کله ریګونه ختمیږي د حجاز مقدس مځکه شروع کیږي نو ټول غرونه راځي او په غرو کې سفر راکوي. چې کله داسې ګڼ غرونه رالو چې د تورو غرو د تیارکۍ په خاطر د انسان خوف، د انسان بیره، د انسان وحشت انتها ته رسیږي. چې حاجانو مبارکانو د مکې مکرمې مځکه لیدلې ده چې غالبا چې څنګه ګڼ غرونه پر هغه مځکه دي، د مځکې پر بله خطه باندې بیا ډېر کم پیدا کیږي. چې د نن څخه 4000 کاله مخکې سړی د مکې مکرمې د تورو غرو تصور وکړي. چې کله دې ځای ته راورسېدو چې په هغې کې خوف دی، بیره ده، تور غرونه دي، تور کاڼي دي او تورې شلې دي، د هغې څه بغیر نه پر ټوله علاقه باندې درخته سته، نه پر ټوله علاقه باندې انسان سته، نه د اوبو د نیستۍ په خاطر پر ټوله علاقه باندې یو مرغه سته. نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې دې ځای ته راورسېدی نو حضرت جبرائیل علیه السلام نشاندهي ورکوي چې بچی او زنانه دلته پرېږده. د حضرت ابراهیم علیه السلام د غرو غوندې استقامت والا سینه وه چې د نمرود اور ته ورغورځي نو ملایکې زارۍ ورته کوي چې ته د الله څه وغواړه، دی وایي زه د هېچا څه نه غواړم. لیکن دې ځای کې چونکې د اولادو د زنانې مسله راله نو چې کله جبرائیل علیه السلام اولاد و زنانه دلته ورته پرېږدي نو د ابراهیم علیه السلام زړه بل کېږي چې یو بچی دی، یوه زنانه ده او دا تور غرونه دي او دا تورې درې دي او دا توره شله ده، د هغې به په دې ځای کې څنګه ګزاره کوي. لیکن چونکې د الله تعالی امر دی، د الله تعالی فیصله ده، نو ابراهیم علیه السلام د جوس څو خرماوې راوکښې نو هغې ورته کښېښوې. هغه زنانو ته وایي چې بس تا او د بچي دغه ځای دی، پر دې ځای به ته استوګه نه کوې، زما د خدای په امان. میزاب رحمت چې نن سبا د بیت الله ناوه پر کوم طرف ته، دې طرف ته محله شامیه وایي. نو ابراهیم علیه السلام د محلې شامیې پر طرف را روان سو. هغه زنانې چې شاوخوا وکتل او د خپل بچي ته یې وکتل او د تور غرو کاڼو ډبرو ته یې وکتل نو هغه زنانه حیران نسوله. د زنانې ما تحت الاسباب، در اسباب را لاندې، د اسبابو په دنیا کې در خدای را لاندې اعتماد پر خاوند باندې چې خاوند یې در کومه ځای پورې بیایي دا به ورسره ځي. لیکن در دې ځای پورې په خاوند فسې ده چې پر دې ځای باندې خاوند هم پرېښوله نو د زنانې اعصاب ټول خطا سو. حضرت ابراهیم علیه السلام پسې هغه زنانه راځغلي برای د دې شا در لمن نسي و یا خلیل الرحمن، ای د الله خلیله زما څه په حقوقو د زوجیت کې څه کمی سوې ده، زما څه کومه خطا سوې ده، زما څه کوم قصور سوی دی چې ما او بچی په دې صفا په دې بیبانو په دې دشتو په دې غرو درو کې پرېږدې. حضرت ابراهیم علیه السلام نه در شا ورته ګوري او حضرت ابراهیم علیه السلام نه څه کلام ورته کوي په دې خاطر چې د الله په امر کې څه قصور و کمی را نسي. هغه زنانه 3 ساعت کې پورې پر مشتې د باره ورته الا من وکلنا، سړی دلته مې چا ته ور پرېږدي،
دی ورته وکیلتما الی الله و الله ته مور پرېږده. بس دا یوه خبر ورته کوي، دا ورته وکیلنا اذن الی کافن چې الله ته مور پرېږدي بس الله زموږ دپاره کافي دی. هغه زنانې لمون یې هلکه له برته پر بچه راوګرځېدله. حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام چې کله محله شامیه پر مځکه باندې تیر سو، مخ ته جبل ابو قبیس راځي، ډېر لوی غر دی اوسم، نو پر دې غره باندې روان سو، پر دې غره خیژي. چې کله در دې غره شوه کېږي نو در دې وخته پورې در شا نه ګوري. چې کله در غره نهامیږي نو زړه یې دا وغوښتی چې آخرنی نظر دی، نو هغه خپل نظر پر دې زنانه او پر دې بچی باندې راګرځوي. لیکن دا اولاد محبت دی. د حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام دا قدمونه داسې درانه وزني سو چې بس وسو استطاعت یې ختم سو، نور قدم پر مخ نسي اخیستی. ما درته وی هغه استطاعت، هغه سینه چې د غرونو غوندې صبر و برداشت و چې د نمرود په اور کې په خپل هر څه باندې د چا د مدد غوښتلو بغیر اور ولوېدلو ته تیار دی، لیکن دلته ودرېدی، باره لاس پورته کړی. ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا الله ما خو په دې شله کې چې بغیر د اوبو صدا، بغیر د خوړو صدا، بغیر د هر څه صدا، یا الله ما پر دې ځای خپل بچی پرېښوی. فجعل افئدة الناس تهوی الیهم. یا الله خلق ورله راوله. وارزقهم من الثمرات. یا الله زما بچانو ته میوه ورکه، رزق ورکه. نو حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام پر هغه لار باندې ځي. هغې زنانې یو ساعت کې د خپل بچي ته انتظار وکړي. یو طرف ته د لمر ګرمي ده، بیا د غرونو ګرمي ده، او بیا د تورو کاڼو ګرمي ده. نه لږ څه خوراکه او نفقه و شی چې و هغه دستي ختم سو. نو هغه زنانې د خپل خاوند څه تمه وختله. ځکه د دې په تلاش کې چې الله تعالی به یو بل مددګاره پیدا کوي، نو د صفا غونډۍ ته وخیږي، د مروه غونډۍ ته وخیږي، اوه رازغلي او رازغلي، او په مابین کې چې کله شله ده نو هغه شلي ته چې دا ورشوه کېږي بچی د نظره سنیهام سي، نو هغه شله په منډه باندې کاټوي. الله تعالی ته دا د دې عمل داسې محبوب و چې در قیامته پورې چې څومره حاجان راځي د هغې زنانې په شکل به اوه واره ځي او راځي، چې کله دی اوه واره تګ و راتګ نه وکړي د دې حج مکمل کېږي نه. او چې کومې شلې ته زنانه راله نو هغه زنانې چې کومه منډه کړې ده، الله تعالی پر ټولو انسانانو باندې هغه سعی او منډه ضروري کړې ده چې تاسو به هم په دې شله کې داسې منډه کوئ. یو نیم کال بعد هغه زنانې په هغه ورځ باندې چې ابراهیم علیه السلام جلاس، نو هغه زنانه په هغه ورځ کې شپه راغله، د شپې تیاره، او ما درته ویل د تورو غرو تیاره، او بیا د تورو کاڼو تیاره. نه معلوم چې هغه زنانې هغه شپه په هغه ځای کې څنګه تېره کړله، هغه زنانې ورځې هلته څنګه تېرې کړلې. نو د دې امت ابتدا الله تعالی د هغه ځای څخه کښېښوله چې د یو امت ته مشقتونه ګوري، پریشانۍ ګوري، سختۍ ګوري. دا زموږ د ټولو امت اولنۍ مور ده. نو د دې امت اوله خشته الله تعالی پر داسې مشقتو باندې کښېښوله. وایي خشت اول چون نهد معمارو کج، تاسوریا میر و دیوارو کج. که اوله خشته کږه سوه بیا چې در اسمانه دیوال ځي لا به کوږ ځي. که چیرې اوله خشته سیده ولګېده بیا به در پایه پورې دیوال سیده روان. نو زموږ د دې امت اوله خشته پر دا ځای باندې ولګېده. په دې خاطر باندې پریشانۍ او بیماری په دنیا کې هر چاته الله ورکوي، خو پریشانۍ او بیماری دا د الله د طرفه د نعمت او کله کله د الله د طرفه د قهر او د غصې سببي. که چیرې بنده د پریشانۍ او د بیماری په وخت کې الله تعالی سره توجه رجوع کمه کړي، نو بیا خو د الله تعالی د طرفه قهر دی، عذاب دی، او الله تعالی په دنیا کې لا څه سکه پکوي، اصلي سزا به په آخرت کې ورکوي. او که چیرې د بیماری او د پریشانۍ د غم او د تکلیف په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه مضبوطه سي، د الله تعالی طرف ته توجه سي، او په دعا باندې د خپل پریشانۍ حل غواړي، نو بیا د الله تعالی رحمت دی، د الله تعالی د طرفه د قرب علامه ده. حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی پر بنده باندې بیماری راولي،
د هغه بیماری په ذریعه باندې الله تعالی هغه بنده د ګناه او صدا سي صفا کی لکه د منی په سیزن کې چې وچه درخت سړی در دې تنونه سي سره وی شوري لکه د غي څه چې فانی څنګه رژيږي د بنده سه ګناهونه داسي ورشي د بیماری په وخت کې د پریشانۍ په وخت کې الله تعالی ملائکه سر ته ورته کښیني ورته چې بنده کله په بیماری کې زګیروي کوي نو ته د لا اله الا الله ثواب لیکه او چې بنده کله اوه د درد په شکل نور ته د سبحان الله ثواب لیکه او دا کم سا چې د بیماری په وخت کې سړی کاږي دا سایه د صدقې د هرې ساکشلو په خاطر مقابله کې د صدقې ثواب ورکوي او د بیماری په خاطر چې پر کومه بستره باندې دی پروت دا بستره سهار او ماښام د ورځې او د شپې د تهجد بستره ده لکه دی چې د تهجد پر لمانځه 4 ساعته ولاړ دی او چې کله د تکلیف په خاطر باندې یو اړخ بل اړخ باندې اړول کیږي نو الله تعالی د هغه مجاهدینو ثواب ورکوي چې کوم مجاهدین په تعرض کې هر ځل پر دشمن باندې حمله کوي نو په دې خاطر چې د ناجوړې په خاطر د بیماری په خاطر الله تعالی د انسان ته دومره اجر ورکي چې په خپل عمل په خپل عبادت بیا هغه اجر ته د ځان نشي رسولای د قیامت په میدان کې بیا الله تعالی د سره سرګوشي کې سرګوشي دی ته وی لکه یو دوست د بل دوست سره په غوږ کې خبره کوي الله تعالی د خپل لاس بلا کوي په پرواچی ور په دې غوږ کې ورته دوست په دنیا کې مسکنت ستاو په دنیا کې ناجوړی ستاو په دنیا کې پریشانی ستاو پر ما باندې سپک نه وي پر ما باندې بے قدر نه وي چې ما ته مسکنت او ناجوړی او پریشانی راوستله صرف مانن ستا د پاره دا نعمتونه تیار کړیو او ته په خپل عمل باندې دې نعمتو ته نسبه رسیدلای نو په دې خاطر ما تکلیف در باندې کشي شوی او په هغه تکلیفو می دې نعمتو ته ورسولې بیا چې د قیامت په میدان کې د کم اجر راځي او کم درجه راځي نو کم خلک چې په راحت کې ژوندۍ تیر کړي هغه د ناری کوي کاش زموږ بدنونه په دنیا کې په غچانو غچ سی وي خو نن د اجر او نعمتونو زموږ په نصیب وي ځکه بیماری کې د مسلمان عادت بدای چې د الله د پریشانۍ په وخت کې ود الله طرف ته توجه کوي او عقیده بدای چې پریشانی الله تعالی را وستلې ده او د دې حل کوونکی الله تعالی دی د پریشانۍ د لریوالي د پاره نور اسباب هم لټوه لیکن عقیده بدای چې پریشانی لری کوونکی الله تعالی دی دا نور صرف بهاني دي یا الله تعالی دارت بهانه کیا بدارت الله تعالی دې زموږ استاد او دماغو کې دا سو خبر راولي او اخر